که حجاب ښځه محدودوي او ساتنه یې کوي، نو موږ له دې محدودیت سره مینه لرو. موږ له داسې ساتنې او داسې محکومیت سره مینه لرو. که د ښځو د ازادۍ په نوم باندې ستاسو ازادي دا ده چې خپل بدن خرڅوئ او ځانونه خرڅوئ، نو موږ له خپل دین سره ډیر خوشحاله یو. هغه هیواد چې په نړۍ کې تر ټولو لوی جنسي تیري کچه لري هغه امریکا ده. په 1990 کال کې د اف بی آی یو ریپورت مطابق هر ورځ 1900 او 56 جنسي تیری پېښېږي. که حساب وکړئ په امریکا کې هر یو 32 ثانیو کې جنسي تیری کېږي. وګورئ موږ دلته ناست یو له 1.5 ساعت راهیسې، یوازې په همدې وخت کې چې موږ دلته یو شاید په امریکا کې 150 جنسي تیری شوي وي. هنر او کلتور په نوم باندې مغربیانو خپلې لورګانې او میندې خرڅې کړلې. د غیر مسلمانانو په ذهنونو کې د اسلام په اړه یو غلط فهمي دا ده چې ولې اسلام ښځه د پردې تر شا په ساتلو باندې محکوموي او ولې اسلام ښځه په حجاب کې په ساتلو سره تر فشار لاندې راولي. مخکې له دې چې زه د حجاب په اړه باندې خبرې وکړم، راځئ دا وګورو چې پخواني قومونو او تهذیبونو کې د ښځې څه مقام و. کله چې موږ د بابل تهذیب تاریخ لولو، هلته ویل شوي چې ښځو سره بد چلند کېده او یو سړی به چې کله د حکومت طرف اخیستل کېده نو د هغې میرمن به یې هم ورسره وجله. دا قانون و. که تاسو د یونان د تهذیب تاریخ ولولئ چې موږ یو ډیر د لوی تهذیب په نوم باندې پیژندلی دی، په هغه وخت کې هغوی د پانډرا په نوم باندې یو خیالي ښځې باور به درلوده چې په ټولنه کې د ټولو بدیو هغه وجه وه. ده په هغې لوی یوناني تهذیب کې ښځې به د جنسي خوند دپاره استعمالېدلې. صرف فحاشي عامه وه. کله چې تاسو د روم تهذیب ولولئ، حتی په رومي تهذیب کې هم ښځو ته په ټیټه سترګه کتل شوي دي. بربنډتوب او فحاشي عامه وه. کله چې موږ د مصر د تاریخ لولو، ښځه به یو شر ګڼل کېدله، د شیطان دیوی یعنی اله په توګه ګڼل کېدله، د شیطان دیوی په توګه به یادېدله. کله چې موږ د عربو تهذیب ګورو، د قرآن له نزول څخه مخکې عربو به ډېر وخت د نجلۍ زیږېدلو وروسته هغه ژوندۍ ښخوله. الحمدلله په قرآن له نزول وروسته دغه بدکار دا بند شو، خو بیا هم دا په نورې نړۍ کې په نور شکلونو باندې هم پاتې دي. اسلام الحمدلله ښځې ته عزت ورکړی دی. محمد صلی الله علیه وسلم د ښځو په حقونو ورکولو کې تر ټولو لوی محسن و، او وروسته له دې چې اسلام ښځې ته حقونه ورکړل، ده موږ ته دا لاره هم راوښودله چې څنګه باید یو ښځه خپل وقار او مقام وساتي. په ښځې حجاب دې لپاره فرض شوی دی تر څو هغه خپل مقام وساتي او بیرته پخوانیو تیارو ورځو ته ستنه نه شي. معمولا خلک د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي، مګر الله سبحانه وتعالی عظیم الشان قرآن کې لومړی د سړي د حجاب په اړه خبرې کوي او بیا د ښځې د حجاب په اړه خبرې کوي. قرآن په سورة النور 40 نمبر سورت 10 نمبر آیت کې فرمایي، مؤمنانو سړیو ته ووایه چې خپل سترګې ټیټې وساتي او خپل عفت ساتنه وکړي. کله چې یو سړی یو ښځې ته ګوري، که کوم بې حیا او ناوړه فکر ورته راشي، هغه باید خپل سترګې ټیټې کړي، او دا هغه څه دي چې قرآن یې فرمایي. یو ځل یو مسلمان سړی یو نجلۍ ته ډېر وخت په سترګو و. ما ورته وویل وروره دا څه کوې، دا په اسلام کې حرام دي. هغه راته وویل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لومړی نظر معاف دی، دویم منع دی. ما خو لا خپل نیم نظر هم نه دی پوره کړی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد څه و چې وی فرمایل چې لومړی نظر معاف دی او دویم منع دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې که په ناڅاپي ډول ستا نظر یوه ښځه ولیدله، نو بیا ورته مه ګوره او ووایه چې زما نظر لا پوره شوی نه دی. دا په دې معنی ته 10 دقیقې یو ښځې ته وګورې بغیر د سترګو رپولو او ته لا وایې چې زما نظر نه دی پوره شوی. سورة النور بل آیت 11 کې بیا د ښځې د حجاب په اړه خبرې کوي چې کله هم یوه ښځه سړي ته ګوري او کوم بې حیا فکر ورته ورشي، هغه باید خپلې سترګې ټیټې کړي. په اصل کې په قرآن او حدیثو کې د حجاب لپاره 6 معیارونه ورکړل شوي دي چې د حجاب په جامو پورې اړه لري. لومړی اندازه ده، تر هغه ځای چې د سړي خبر ده د هغه د حجاب حد له نامه څخه تر زنګونونو پورې ده. د ښځې لپاره ټول بدن باید پټ وي، یوازې مخ او تر مړوندونو پورې لاسونه. پاتې 15 معیارونه د سړي او ښځې لپاره یو شان دي. دویم ده چې کومې جامې دوی اغوندي باید پراخې وي، باید تنګې نه وي چې د بدن حصې ته ښکاري. دریم جامې باید شفافې یا نرۍ نه وي چې د بدن ننداره ته کېدلی شي. څلورم جامې باید دومره ځلېدونکي او سینګار شوي نه وي چې مقابل جنس ځان ته جذب کړي. پنځم باید د مقابل جنس سړیو د جامو په څیر نه وي. او شپږم باید د کفارو او د غیر مسلمو د جامو په شانتې نه وي. دا په اصل کې د جامو په اړه د حجاب 6 معیارونه دي، مګر دا په پوره توګه حجاب نه جوړوي. کامل حجاب د جامو سره سره په چلن کې ده، کړو وړو رویې او همدارنګ د انسان د نیت پورې تعلق ساتي. د جامو د حجاب ترڅنګ د سترګو حجاب، د زړه حجاب، د ذهن حجاب
او د فکر حجاب هم شته. په دې کې حتی د خبرو کولو، تک کولو او د چلن لاره هم شامل ده. دا کامل حجاب دی. الله تعالی په قرآن سورة الاحزاب 33 نمبر سورت 59 نمبر آیت کې فرمایي: ای پیغمبره، خپلو مؤمنانو، خپلو مېرمنو، لورګانو او مؤمنانو ښځو ته ووایه چې کله دوی باندې وځي نو پر ځان دې څادرونه یا جلبابونه واچوي تر څو دې ونه پیژندل شي چې د اذیت یا تیری مخه ونیول شي. قرآن فرمایي چې پر ښځو حجاب ځکه فرض شوی دی تر څو هغوی د عفیفو په توګه وپیژندل شي او له زورنې بچ کړل شي. زه غواړم له تاسو یو پوښتنه وکړم. فرض کړئ دوه غبرګون خویندې دي چې دواړه ډېرې ښایسته او یو شان ښکلا لري. که دې د دوبۍ په کوڅو کې او ساحلي سړک باندې روانې وي او که یو خورې بالکل اسلامي طریقې سره حجاب کړی وي او یوازې مخ یې تر مړوندونو پورې ښکاري او بله خورې غربي جامې لنډې لمنې والا شارټسونه اچولي وي او که دواړه په دوبۍ کې په یو سړک باندې روان وي او په یو طرف باندې یو لوچک سړی ولاړ وي او ښکار ته په تمه وي او غواړي یو نجلۍ وځوروي، زه پوښتنه کوم چې هغه به کومه نجلۍ ځوروي؟ آیا هغه نجلۍ چې اسلامي طریقې سره حجاب اغوستلی، که هغه نجلۍ چې غربي جامې یې اغوستلې دي، هغه چې لنډې لمنې لري؟ کومه نجلۍ به ځوروي؟ کوم یو؟ طبیعي خبره ده چې هغه نجلۍ چې غربي او لنډې جامې یې اغوستلې وي. که ته بلنه ورکوې نو غبرګون به هم ترلاسه کوي. قرآن په حقه فرمایي چې حجاب د دې لپاره فرض شوی دی تر څو د ښځې ځورونې مخ ونیول شي او له دې وروسته که څوک پر کومې ښځې جنسي تیری وکړي، اسلامي شریعت کې ورته د مرګ سزا ورکول کیږي. ډېری غیر مسلم وایي چې د مرګ سزا په دې 21مه پیړۍ کې اسلام یو وحشي دین دی، دا یو بې رحمه قانون دی. مګر کله چې زه دا پوښتنه کوم او ما د ډېرو زرګونو غیر مسلمانانو دا پوښتنه کړې ده چې فرض کړه خدای مه کوه که څوک ستاسو په مور باندې تیری وکړي، ستاسو په خور باندې تیری وکړي او که تاسو قاضي شئ او هغه ګناه کوونکی ستاسو مخې ته راوستل شي، تاسو به ورته څه سزا ورکول غواړئ؟ باور وکړئ ټولو په 100% دا وویلې چې موږ به یې وجنو. ځینو حتی تر دې پورې هم وویلې چې هغه په شکنجې سره مړ کوو. که څوک ستاسو په مور، مېرمن یا خور تیری وکړي، تاسو یې وژل غواړئ. خو کله چې یو څوک د بل چا په مور یا خور باندې تیری وکړي، بیا وایي د مرګ سزا یو وحشي قانون دی. دا دوه مخه معیار ولې؟ او آیا پوهیږئ چې امریکا USA کې چې د نړۍ ټول نه پرمختللی هیواد ګڼل کیږي، آیا پوهیږئ چې هلته جنسي تیری کچه څونه ده؟ په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. هغه هیواد چې په نړۍ کې تر ټولو لوی جنسي تیری کچه لري هغه امریکا ده. په 1990 کال کې د FBI یو ریپورټ مطابق هر ورځ 1156 جنسي تیری پیښیږي. د امریکا عدلیه وزارت 1996 کال کې دا ریپورټ خپور کړ چې هر ورځ 2213 جنسي تیری کیږي. په 1999 کې 1156، په 1996 کې 2213. شاید امریکایان زړور شوي وي په دې کې نور هم. په شپږو کلو کې نور هم بې باکه شوي دي. که حساب وکړئ په امریکا کې هر یو 32 ثانیو کې جنسي تیری کیږي. وګورئ موږ دلته ناست یو له 1.5 ساعت راهیسې، یوازې په همدې وخت کې چې موږ دلته یو شاید په امریکا کې 150 جنسي تیری شوي وي. زه له تاسو پوښتنه کوم که تاسو اسلامي شریعت راوړئ او هر سړی ښځې ته په کتلو سره خپلې سترګې ټیټوي، ښځه به حیا جامې اغوندي، ټول بدن به پټوي، مګر مخ او تر مړوندونو لاسونه هغه به څه وي؟ هغه به ښکاره وي. او له دې وروستو کوم سړی په کومې ښځې تیری وکړي نو ورته د مرګ سزا ورکول کیږي. زه پوښتنه کوم آیا په امریکا کې به د تیري کچه لوړه شي او که نه دا به لاندې راشي؟ خامخا دا به کمیږي. دا یو عملی قانون دی. که موږ شریعت عملي کړو خامخا دا به کمیږي. همدا وجه ده چې په نړۍ کې د جنسي تیری تر ټولو کمه کچه په سعودي عربستان کې ده. هلته شریعت عملي کیږي. نتیجه وګورئ، غربي ټولنه چې د ښځې د ازادۍ دپاره ټول ورځ دې چغې وهي، دا د بدن له استثمار، د روح د بې برخې کولو، د عزت د سپکولو نه علاوه بل هیڅ څه نه دي. غربي ټولنې چې د ښځې د لوړولو دعوې کوي، په حقیقت کې هغې ته د معشوقۍ او بټرفلای ځای ورکوي. هغلته د هنر او کلتور په نوم باندې مغربیانو خپلې لورګانې او میندې خرڅې کړلې. او تاسو به دا په ډېر اشتهاراتو کې وګورئ چې حتماً به پکې ښځه وي. تاسو د موټر سایکل اعلان وګورئ، څومره ښځې به وي چې موټر سایکل چلوي، مګر بیا هم په اشتهار کې به ښځه ښودل شوې وي. د موټر په اعلان کې د موټر اشتهار وګورئ، ډېر کمه فیصدي ښځې هغه موټر چلوي، خو بیا هم په اعلان کې به ښځې وي. ما ته د BMW موټر د یو ډېر مشهور اشتهار په اړه وویل شول. تاسو BMW پیژنئ، دا له مرسډیز سره په سیال کې دی. ځوانان ورته ترجیح ورکوي ځکه تیز دی. چا راته وویل چې د BMW یو مشهور اشتهار و، یو ښځه په نیم بربنډو جامو کې د موټر تر مخې ولاړه وه او په اعلان کې لیکل شوي و همدا اوس ډرایور ټیسټ کړه. څوک؟ هغه نجلۍ که موټر؟ نو
نو د ښځو د ازادۍ په نوم باندې هغوی خپلې لورګانې خرڅوي، هغوی خپلې میندې خرڅوي. موږ له خپلو لورګانو سره او خپلو میندو سره مینه لرو. که حجاب ښځه محدودوي او ساتنه یې کوي، نو موږ له دې محدودیت سره مینه لرو. موږ له داسې ساتنې او داسې محکومیت سره مینه لرو. که د ښځو د ازادۍ په نوم باندې ستاسو ازادي دا ده چې خپل بدن خرڅوئ او ځانونه خرڅوئ، نو موږ له خپل دین سره ډیر خوشحاله یو.